الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین حکیار او تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ بل پړاو ته ځو د ریسک مینجمنټ او ریسک مینجمنټ باقي مانده موضوعات باره کې بغږیږو چې ریسک مینجمنټ تاسو څنګه وکولای شئ ترڅو پروفیټیبل ټریډر ثابت شي او خپل اکاونټونه سیف کړي د خطر او تاوان نه او پروفیټیبل ټریډر او خپل اکاونټونو کې پروفیټ اضافه کړي. راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کو. موږ په تیر ویډیو کې ویلې په تیر لیکچر کې چې دا ریسک مینجمنټ چې د څنګه تاسو څومره پرسنټیج والی څومره پرسنټیج که یو کس مطلب های پرسنټیج باندې رواني او هغه های پرسنټیج باندې خپل ټریډ علي او خپل ټول اکاونټ باغی باندې ورلګي پیسې نو هغه څومره تاوان کړي. صحیح ده. خو دې کې راځو دې کې باقي مانده غږیږو. دلته راځو ګوره یو کس که چیرې یو کس ټریډینګ کوي. صحیح شو. ټریډینګ وکړي ټریډینګ سٹارټ کړي هغه مثال یو ټریډ واغستو اکاونټ کې غټ ټریډ واغستو. صحیح ده. نو هغه غټ ټریډ اغستل یا غټ خطر اغستل چې د هغه هم پیسو د ګټلو چانس هم زیات وي او د خطر یعنی سیویریټي چې ته وایي ډېر زیات شدید ته وایي نو د دې زیات خطر تاثیر چې په اکاونټ غورځوي هغه هم شي کې هغه مو سره زیاتېږي. که چیرې یو کس ډېر غټ خطر والي مثال اوس یو اکاونټ دی مثال $500 اکاونټ دی او هغه خطر علي مثال 0.10 صحیح 0.10 دا خطر واغستو لیوریج مثال لیوریج د اکاونټ بروکر زیات ورکړي نو کوي شي 0.10 50 یا سټانډرډ لوټ سایز هم کار کوي نو هغه 0.10 واغستو خطر نو دا څومره چې غټ خطر علي هغومره که د ګټې چانس زیات وي هغومره چې کېږي د تاوان چانس هم چې کېږي زیاتېږي. صحیح شو. دا خو معلومه خبر ده خو ټول ته معلومه ده. که چیرې نارمل خطر والو نارمل ګټه د نارمل تاوان د دواړو هم د خطر د تاوان زیاتېږي هم د خطر ګټې کم امکانات چې دي هغه هم نارمل کېږي. خطر دغه هم چې کومه دی مثال تاوان خطر چې دی هغه هم نارمل حد ته ځي مطلب 50-50 امکان لري. خو چې که چیرې لو مطلب لنډ ده ریسک مینجمنټ باندې مونږ ټریډ والو. ریسک مینجمنټ یا په منظم سودا مونږ وکړو نارمل خطر سره نو هغه مونږ سره دومره کومک کوي چې مونږ سهم ګټه راکوي که تاوان راکوي دومره تاوان راکوي چې هغه ته مونږ کولی شو شاید په بل ټریډ کې یا دویم ټریډ کې دریم ټریډ کې مونږ هغه واپس ټول ریکور کولی شو. او درته وایم چې تاسو هغه کم حساب سره تاسو ټریډ ولګوئ خو تاسو دغه پوه شئ چې مونږ هغه خطر چې دی لو خطر یعنی مطلب نارمل خطر چې مونږ تیر ویډیو کې ویلې چې مطلب که $500 اکاونټ دی چای نو هغه کوي چې هغه مثال خطر کې ځان واچي او $50 خطر کې واچي $50 خطر کې واچي 1.5 ګټه کې اچي نو هم صحیح ده. $40 خطر کې اچي $80 ګټه کې اچي دا بالکل صحیح ده. خو کچېره څوک $500 اکاونټ یو خطر کې اچي $100 یا $1.5 دا چې معنا شو چې ته په $100 کې $10 ته خطر کې اچي نو $10 خطر اچول مطلب معلومه ده چې ته 100% چې 100% په هفته کې دنه است اکاونټ ټول واش کیږي. که هفته نشي 2 هفتې 2-3 هفتې زه دومره خواري 3 هفتو پورې وکړي او ټول ته واش کړي نو معلومه خبر ده چې ته په راتلونکي سایکالوژي به ستا ډېره خرابېږي دې سره ذهنیت دې ډېر خرابېږي. سایکالوژي باندې راتلونکي انشاءالله یو بیل سیریز به کوو خو تاسو اوس یو څه پوینټونه دلته د سایکالوژي باره کې وایم او ریسک مینجمنټ دا دواړه سره تړلي دي. صحیح ده. دلته موږ په تیر ویډیو کې کنټرول ویل کنټرول چې دا سایکالوژي د ریسک مینجمنټ سره تړلې ده. همدغه ګراف دلته په بل شکل کې ګورو چې تاسو لږ نور هم پوه شئ. ګوره های خطر اغستل دا مطلب په ډېر خطرناک موډ کې ځان اچول د اکاونټ په سکند کې ختمو سره مخامخ کې ګټه هم والی یو 2 دفعې 3 دفعې شاید هغه اول دفعه هم ټول اکاونټ واچ کې خو که بیا هم بد شوې یو دفعه 2 دفعې به ګټه والی 3 دفعې به ګټه والی خو قسمت کار نه کوي ټول عمر. صحیح ده. راځو بل کرنټ ریسک چې مثلا نارمل خلک چې ریسک کوي دا هم صحیح نه دی. دا نارمل لپاره ښه دی خو دومره صحیح نه دی. او ریزیډوال ریسک چې کومه دی یا مطلب هغه ریسک یا خطر اغستل چې مطلب هغه دویم ټریډ کې ته کوي چې که تاوان وکړي نو دویم ټریډ کې ستا هغه تاوان 2 ټریډه چې ته وکړي نو 2 ټریډه پس ستا تاوان هر څه په ګټه کې ملک پاتې کېږي او تاوان هم ریکور کېږي. دې مطلب دا دی. او دا ټارګېټ ریسک چې دی نو ټارګېټ مطلب دا چې
که ته یو سودا کې تاوان وکړې نو بله سودا کې هم ته ګټه کې هم ته د دوو سوداګانو ته تاوان چې دی هغه ریکور کوی شي. مطلب اوس یو سودا کې تا تاوان وکړې، یو سودا کې یو کې د تاوان وکړې او په بله یو کې د مثال تاوان وکړې، بلې سودا کې چې دی په دویمه سودا کې تا ګټه وکړه. او که چېرې ته به درېیمه سودا کې هم تاوان وکړي نو ته تاوان کې نه یې، ته به بیا هم ګټه کې. که چېرې څلورمه سودا کې ته تاوان وکړي نو بیا علاج ستا هغه ګټه بس منځه لاړه شي، نو بیا هم ته تاوان کې به نه پاتې کېږي. صحیح ده؟ د دې اوس درته وایم دې طریقه ښیم چې طریقه څنګه تاسو هغه مطلب څه دی د هغې خبرې. خو ته لکه زه دومره فکر ته وکړه چې ته 4 سوداګانو کې یو سودا هم ته ګټه کې، ستا ټول تاوان واپس را سر کېږي، ته تاوان نه بچ کېږي، په اخره کې ته پاتې کېږي ګټه کې. نو اکثره 4 سوداګانې نه په تاوان کې کېږي. که دا خو د دې لپاره مو زه خبره کوم چې تاسو کومه سي خپل تاوانونه یا خپل تاوان د ورځې څومره تاسو کالکولیټ کړئ. اوس درته پس وایم انشاءالله. صحیح ده؟ ښه، اوس زه راځو دلته یو بل چارټ دی، دا چارټ هم درته ښیم، هغې نه پس راځو. دا مې یو اګزامپل دی، دې ته وایي ببلز. صحیح شو؟ ببلز ورته وایو. ببلز یعنې پوکاړی. دا پوکاړی څه معنا ورکوي؟ د ریسک منیجمنټ دا یو ښه مثال دی. دلته تاسو وګورئ، دا یو کس دی، دا یو کس دی، دا بیل کس دی. دغه شین رنګ کې چې کوم باکس کې دی دا یو کس دی، یو کس فکر ورته وکوي یا ټریډر 1. او دا چې دی دا آسماني رنګ کې کوم دغه چې دی بلو کلر کې چې کوم چارټ دی دا چې دی دې کې موږ سره ټریډر 2 دی. صحیح شو؟ و تاسو دلته فکر وکوئ دا ټریډر د ټریډر نه د ټریډر 2 نه ټریډر 1 چې دی ټریډونه هم زیات کړي او غټ پوکاړی دي، غټې پوکاړی دي، نو مطلب دا په ښه فایده کې دی. او ټریډر 2 چې دی هغه هم د ټریډر 1 نه هم پوکاړی زیاتې دي او هم چې دی مسلسل په پروفیټ کې دی. او لاس هم چې دی ګوره یو دفعه کړی هم دی هغه هم وړوکی لاس یې کړی، دا زیړه پوکاړی دی کوم د زیړه پوکاړی وړوکی لاس کړی او د ده ټریډونه هم ښه دي. صحیح شو؟ بیا دلته خطرناک پوینټ چې ټریډر 2 سره دی دا سور کلر ببل دی یا سور کلر پوکاړی ده، سور رنګ کې پوکاړی ده. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی که ته څومره مثال یو میاشت حساب کا، یو میاشت کې ته څومره ټریډونه تا وکړه. صحیح شو؟ تا څومره مثال ټریډونه وکړه ټریډونو کې ته مثال څه شوې پروفیټیبل مثال تمام شوې. صحیح ده؟ تا مثال میاشت 13 ورځې میاشت ده، تا 13 ورځو کې داسې ووایه چې 15 ورځې تا ټول پروفیټ وکړې، 15 ورځې تا ګټه وکړه، خو په آخرنۍ 15 ورځو کې کله ګټه کله تاوان او یو تاوان داسې تاوان وکړې چې دا ټول کم خواري چې د کړی د میاشتې دا 15 ورځې تا مسلسل پروفیټ کړی دی درته واش کې ختم یې کړې. دې د سرې پوکاړی پلیر 2 دا غټه غلطي کړې، کني د خسته ببل سم جوړ کړي، سلو کار هم کړي، منظم پر ریسک منیجمنت سره دغه سایکالوجي هم کنټرول کړي دا او همدا رقم انالایز اور څه کړي. خو ریسک منیجمنت څه نه دی کړي، نو د دې وجه نه ریسک منیجمنت د وجه نه غټ لوټ سایز تنه کار شوی د ورختاینه یا مطلب د ځان باندې د ډیر زیات به مطلب باور نه چې مطلب زه خو د 15 ورځې چې خسته ګټه کوم راځي چې غټ ټریډ وکم راځي چې غټ ریسک والا مشهد د میاشت اخیره پورې مطلب میاشت اخیره سو کالکولیټ کوي نه اکثریت، خو مطلب راځه دومره پروفیټیبل زه شوی ما دومره میاشت دا 15 ورځې ما ښه پروفیټ کړی یا 20 ورځې ما ښه پروفیټ کړی یا 15 ورځې راځه چې اوس یو غټ ټریډ وکم چې راځه سم دینم ښه پروفیټ وکم سم ګټه کېم انالایز مې ښه دی ځان باندې ښه اوور کانفیډنس شي سایکالوجي به مطلب زوروره شي کم څو ورځې د ګټه کړی چې څنګه د چارټ کتو څنګه د کنټرول کولو هغه یو دم د وجه نه سایکالوجي د وجه نه یا بل وجه نه هغه تنه ګډ ور شو انالایزینګ غلط شو تنه ارس تنه غلط شو ریسک منیجمنت چې شو د مثال انالایز کړو یو سودا ته هغه مثال 80% یا مطلب بالکل 90% صحیح شو 90 یو ټریډ څومره چې باوري شي مثال 99% باور باندې ټریډ وکي 1% خطر خو یې کنه 1% خطر یې چې ته تاوان کولای شي نو 1% خطر د غیدونه کته د صرف 99 ته وکته 99% د چې زواله ځان باوري نه هغه 1% ته دومره غټ درز ورکړي چې د 15 ورځې یا 15 ورځې د څومره ګټه کړې و هغه مت ختم کړه هغه هم لاس ته ویوړه او همدا رقم اکاونټ یو هغه خطر کې شو هغه د کوم پیسې اکاونټ کې هغه نیمه لاړې تنه هغه تنه ټول ختم شوی
غټ غټ لارج سایز خلک لګي دی وجه نو دا یو ببل د دومره خواري چکړه د مینځه ویوړه دی یو ببل صحیح شو او دا ګوره پلیر 1 چې دی ټریډر 1 چې دی دا ګوره د مسلسل پروفټ کې دی دا وجه چې د کلاس کې دی دلته دی دا څومره ګوره کلاس کې دلته پوکاړې ببل جوړ کړي خدا مسلسل د میش په اخره کې پروفیټیبل تمام شو پروفیټیبل پاتې شو ول څنګه پاتې شو ځکه پاتې شو چې د ریسک مینجمنت مو سره تعقیب کړي نو ریسک مینجمنت حتی د مثال دا دواړه کسان بالکل هر څه دواړو مثال 50 یو رقم دي بالکل سیم ټو سیم دي دام خانالایز کوي ټریډر 1 ټریډر 2 خانالایز کوي هر څه بالکل ټیټ دي خو شي کوي څه غلطي کوي چې ټریډر 1 چې دی ټریډر 2 چې دی هغه ریسک مینجمنت نه پوهیږي نه دی زده کړی نه ارزښت ورکړی نوم خو دومره چې یو کس انالایز کوي فنډامنټل ټیکنیکل سایکالوجي کنټرول کی هر څه کوي خو هغه اتمن ریسک مینجمنت نه خبرې چې ریسک مینجمنت هم یو چی دی خو ارزښت نه ورکوي وای چې زموږ دومره وخت مې درشدون دا ورکه هم دا کفایت کوي دې ته ضرورت نشته هر یو کړی چې دا هغه ځان ته یو رول لري هر یو کړی د یو ځای کولو نه دستا یو آینده بزنس جوړیږي بزنس عموما هم دا رقم دی حتی ژوند هم دا رقم دی چې تاسو هر کړی ته ارزښت ورکړئ یا کړی مضبوطه وتړئ او بل کړی سره یو ځای هغه ته ارزښت ورکړئ هغه مضبوطه کړئ درسو یو غاټ زنجیر جوړ شي یو غاټ مثال یو غاټ د کامیابی یو سرک ته ځان ته جوړ کی او لار ځان ته جوړه کی نو هغه لار تاسو به نورم غټو منزلو ته رسولې شي ځکه چې تاسو شاته ځان تهداب کوي جوړ کړي هر کړي باندې تا کار کړي دي نو دې خاطره دا ټریډر 1 چې دی دا ور ټریډر 1 پروفیټیبل هم تمام شو ورته سایکالوژي نورم خشوا او هغه مطلب دا اکاونټ هم سیف پاتې شو یو ښه فایدمن ټریډر ثابت شو او دا چې دی هغه د لاس کې د یو غلطۍ د وجې ټول اکاونټ ختم کې پر راتلونکي کې د سایکالوژي هم ډسټرب شو سایکالوژي هم ذهنیت هم خراب شو نو د هغې د وجې دا د وړوکې غلطۍ د وجې د مثال که ډېره خواري وکړي او میاشت 2 میاشتې پورې لا دا ځي ته راشي که چېرې دا واپس هم په ځان باور کوي او دا غلطي ځان کې ومني دا غلطي واپس سیټ کړي جوړې کړي ځان کې صحیح ده نو دا شی کولی شي ځان جوړولی شي واپس ځان جوړوي چې چیرې ځان ته غلطي ومني ښه راځو یو څو نور خبرو ته نورې خبرې څه دي نورې خبرې دا دي چې ریسک مینجمنت دپاره تاسو یو بل کار ډېر مهم وکړئ بل کار مهم څه دی تاسو چې کله دا ټریډینګ کوئ ټریډینګ ځان سره نوټ علئ کومې غلطیانې چې کوئ هغه ځان سره ثبت کوئ کم پروفیټیبل ټریډونه سوداګانې چې تا کړي هغه څه کوئ هغه ځان سره نوٹ کوئ کوم چې د تاوان یا تاوان سره مخ سوداګان دي کړي هغه ځان سره نوٹ کوئ تر څو تاسو په راتلونکي کې دغه غلطیانې چې کم کړي دي یا کم غلطیانې د وایي چې تاسو سودا تاوان درته لیوه دا غلطیانې ته په آینده کې ونه کړي او تر څو د پروفیټیبل تمام شي دا د ریسک مینجمنټ یوه حصه ده او همدارقم چې کوم تا ګټه کې راوستي ګټې سوداګانې تا کړي د څه وجې نه چې تا ګټې والا سوداګانې کړي او په ګټه دې بندې شوي یا په ګټه دې بندې کړي دي هغه سوداګانې تاسو یو جنرل کې یو کتاب کې کتابچه کې یا مطلب په سیستم لپټاپ کې خو په لاس باندې لیکل ښه ذهن کې لږ کینی ذهن کې دایمي کینی غلطیانې سړي ذهن کې د خپل کتاب دوباره هم نه ګوري ذهن کې استایي نو په لاس لیکل ښه جنرال یو کتابچه ځان ته برابر کړئ هغه کې خپل غلطیانې خپل پروفیټونه ټول لیکئ نو غلطیان هم تاسو راتلونکي غلطیان نه ځان بچ کوئ او کوم وجه نشته تاسو ګټه کې پاتې شوي سوداګان هم ګټه کې پاتې شوي هغه وجه چې د راتلونکي کې په خپل سوداګانو کې نورم جوړې کړئ نورم به خواري وکړئ خپل ځان ته یو ښه سټریټیجي به جوړه کړئ خپل یو ښه سټریټیجي باندې کار وکړئ تر څو یو ښه سټریټیجي شي جوړه شي بیلډ شي صحیح ده ان شاء الله دا یو بل خبره شو اوس راځو یو بل مهمه خبره ته هغه د سټاپ لاس او ټیک پروفیټ مربوطه دي صحیح شو سټاپ لاس او ټیک پروفیټ مربوطه دي هغه ته وایو ریسک ریوارډ ریشیو صحیح شو مطلب ریسک ریوارډ ریشیو څه شی دی دلته به زه دلته ایکسپلین کو موږ سره ریشیوز چې دي ریشیوز مثال سونه شروع کیږي یو پر یو نه دغه رقم یو پر 2 صحیح شو یو پر
3 همدا رقم 1/4 او همدا رقم تر زه همدغه 4 پورې موږ تاسو وایو ځکه چې دا خو دغه دی صرف کنسپټ باندې پوه شئ بیا تاسو 1/10 1/10 1/20 په ټولو پوهېږئ هغه مطلب همداسې دی نه بر همداسې نور دی خو مهم چې دی همدغه 1/4 پورې دی صحیح شو ښه اوس د دې مطلب څه دی 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 شپږ 10 د دې مطلب څه دی دې ته وایو ریسک ریوارډ ریشیو څه وایو ریسک ریوارډ ریشیو زبرته دلته براولي کوم دی په سر ریسک ریوارډ ریشیو سپیلنګ کې کوم غلطي کړي بخیر شي سپیلنګ ته خیر موږ پروا نه کوي دلته کوم غلطي نه باسم ګرامر به راوباسي خزه خیر دلته راځو دا ریسک ریوارډ ریشیو څه مطلب دی ریسک ریوارډ ریشیو چې دا ریشیو کې ان پاکيږي ښه ریسک ریوارډ ریشیو څه دی ریسک ریوارډ ریشیو مطلب دا دی چې 1/1 مطلب څه دی 1/1 مطلب دا دی چې ته یو اکاونټ کې مثال سودا کې سیدا سودا مثال چیرته کې سودا مثال منګه وکړه د بل د لږ شاده راشم دلته بیرته زه ډرایوینګ وکم چې لږ پوه شي په مثال وس منګه سودا وکړه مارکیټ چیرته روان دی نوی مارکیټ کې ورته سودا وکم چې لږ زره کلیر پوه شي چې اوس مارکیټ کوم ځای کې روان دی ما غږی کې به سودا وکړو دا سودا خو اوس نه کېږي خو دومره شي چې هغه کنسپټ کلیر شي دلته مثال اوس منګه چیک کو دلته مثال سودا کو سودا څنګه کو مثال په دې پوینټ کې منګه سودا وکړه چې وکړه مثال ته ما وکړه بای سودا صحیح ده بای سودا ما وکړه دلته اوس په دې کې ما سټاپ لاس ورکې بای وشو کنه بای مطلب بره ګټه راکې صحیح شو دا رقم بره ګټه راکې نو دلته اوس منګه سټاپ لاس مثال ورکې په دې کې دای منګه اس سټاپ لاس اس ال شو سټاپ لاس شو او په دې بره پوینټ کې زبلته دا لږ سره ښکته کم په دې کې منګه ورکې چې زبلته ګراف خط وباسم مثال په دې کې منګه ټیک پروفیټ ورکې سټاپ چې ورکې دلته منګه ورکې ټیک پروفیټ ټي پی سیدا دلته منګه ټي پی ورکړه اوس دا سودا چې دا زی مثال ګټې ته زی ګټې ته لاړه دلته ټاچ کړه منګه مثال سودا بند شو سیدا اوس بل سودا منګه بیا مثال وکړه مونږ مثال خواندې راکې سودا وګټه کې شو او سال بل سودا کوس اوس دا بل سودا چې مونږ کو دې کې مثال شې کیږي کله چې دلته مثال مونږ بای وکړه بای راغله مارکیټ کې دلته مثال زمونږ سټاپ لاس چې کې سټاپ لاس ټچ کې سټاپ لاس چې ټچ کې زمونږ سودا دلته واپس مثال اپوزیټ راغله دلته خلاف راغله او شې شو دا ګراف ټچ کې څنګه چې دا ټچ کې سودا زمونږ په تاوان باندې شو اوس دې سودا باندې دو سره سودا بل سودا چې مونږ وکړه دې سټاپ لاس ټچ کولو سره زمونږ شاته سودا هم چې شو شاده چې مونږ ګټه والا سودا کړو هغه په تاوان بدل شو هغه مثال ته هغه فزول شو هغه ته هغه ګټم لاړه زمونږ اکاونټ نیم سپیس یو والی یا ټول اکاونټ ختم کې دا چې زمونږ غلطي دلته وای ریسک ریوارډ ریشیو زمونږ نه واسي ریسک ریوارډ ریشیو غلطي و زمونږ نو دې وجه مونږ دغه چې وکړو د میسټیک وشو دلته مونږ سودا تاوان ته لاړ خو که چیرې مونږ ریسک ریوارډ ریشیو کار کو نو بیا ان شاء الله د تاوان سره یا د غلطۍ نه مونږ بچ کیږو ریسک مینجمنت که مونږ د ریسک ریوارډ ریشیو وکړو صحیح شو نو دا څنګه کیږي دا داسې کیږي چې مونږ مثال اوس دلته اول سودا کو سودا چې کو دا تاوان مثال مونږ ټاکو سو تاوان ټاکو دغه همدغه ځکه مثال مونږ سودا وکړه
تاوان مثال منګه ټاکو دلته اکاونټ دی منګه $100 اکاونټ دی دلته مثال اکاونټ به مثال دلته زمونږ څو دی $100 اکاونټ دی صحیح شو $100 ها $100 والا څه دی اکاونټ دی سو د $100 اکاونټ دی زمونږ دا $100 والا اکاونټ چې دی د $100 اکاونټ دا $100 اکاونټ دې کې منګه چې وکړه سودا وکړه مثال په همدې کې دیز کې منګه سودا وکړه سودا منګه څو وکړه مثال ومکړه 0.5 صحیح شو 0.5 منګه سودا دلته وکړه دغه سودا چې منګه دلته 0.5 وکړه دیز کې منګه تاوان کې خو 0.5 اکاونټ دی منګه نو منګه تاوان کې خو دیز پورې منګه تاوان راځي $15 سو $15 زمونږه تاوان راځي نو دغه ځکه منګه $15 زمونږ نه منفي کیږي او که چیرې ګټه کو نو ګټه اوس اول به تاوان ټاکي تاوان چې مو ټاکلو تاوان وشو تاوان مثال منګه وټاکلو سودا م لا کړی نه سودا به اوس کو اول انالایز کو یا دا سودا موږ خو نه پس موډیفای کیږي یا سټاپ لاس هغه ان شاء الله پوهیږي باغ باندې سټاپ لاس دوباره سودا نه پسته یا سودا نه مخکې دواړو حالاتو کې مونږ کې خودلې شو سټاپ لاس او ټیک پروفیټ خو ندل د منګه رازو د نه پسته مثال د سودا نه مخکې مونږ ارس انالایز کو سودا مونږ دلته $15 تاوان سټاپ لاس په دې لیول کې 200 ده 2215.1 صحیح شو نو یو دغه لیول کې زمونږ $15 تاوان کیږي او ګټه چې دا مثال 2240 دیز کې زمونږ ټارګټ کې کیدو نو دلته مونږه ګټه کې دلته دیز پر مونږ ګټه کو نو دا به تاسو ته ډایرکټ ګټه نه دی تاسو دا ریشو په حساب سره ګټه دی تاوان چې تاسو هر څومره ټاکئ دماغه تاوان یو چند مطلب ماغه تاوان په یو چند مطلب چې یو پر یو مطلب چې شو یو چند مطلب که $15 تاوان کو $15 منګه ګټ $15 منګه ټیک پروفیټ کې ګټه موږ صحیح ده همدا رقم یو پر یو ریشو 2 چې دی یو پر 2 مطلب دا مطلب که چیرې منګه $15 تاوان کو نو $10 منګه ګټه کو صحیح ده ټیک پروفیټ منګه $10 کېدو هغه نه کم نګدو او نه دی نه جګدو هماغه ریشو په حساب سره یو پر یو پر 2 صحیح شو بیا کچیر یو پر 3 منګ وایو نو یو پر 3 مطلب دا چې $15 منګ تاوان کیدو نو منګه $15 منګ ګټه کو د 5 چنده همدا رقم یو پر سلور مطلب همدا دی نو ان شاء الله پوه شئ چې یو پر سلور مطلب دا که سلور $15 منګ تاوان کو نو دې سلور چنده سو راځي $10 ګټه راځي نو $10 منګ ټیک پروفیټ کې $10 ټیک پروفیټ دو صحیح ده دا $10 تاسو څنګه معلومیږي یو خدا چې پیپس مثال د دې جندیز پورې منګه 100 پیپر کټ شو 214 دی دا لیول کنه سو دی دا لیول دا 214 به حساب کو 214.00 او دې پورې 200 دی 215 دی 215 دی نو د څه فکر وکړه 214 نو دا خو ګولډ دي سره زر دي که کنه پیر سي نو هغه د پیپسونه زیات راځي 100 او 200 پیپو کې $1 فرق راځي خو دا خو سره زر دي XUSD ده نو دې پیپ چې ده دې پیپ سم دغه یو دوه په حساب سره ما شانتي $1 فرق کوي نو سال 14 نه 15 نو یو لس پیپا دلته منګه کم کړی او دلته منګه ورکو یو لس پیپم چې کم کړ نو د فکر وکړ یو پر یو دو نو یو لس پیپا برا حسابو مثال دغه امدغه لیول کې 214 کې یو لس پیپا چې اضافه کو نو سو راځي 200 دغه سلور یو شپږ نور 200 راځي دا رقم راځي کنه 200 راځي نو 200 چې ده دا زمونږه یو پر یو راځي کچېره به نورم یو پر 2 کوي نو 2200 نور پیپونه ورته اضافه کوو چې یو پر 2 شي نو راځي 200 شپږ دیرش راځي دا شاوخوا راځي نو دا چې دا د کیلکولیټ کولای شي تاسو خو هغه خو خیر هغه لږ زره تاسو ګنګسکي چې مثال څنګه باندې دغه و چې کیلکولیټ شي تاسو لپاره خد غلا رقم ایو ده
تاسو کوشش وکړئ چې ټریډینګ کوئ ټریډینګ لپاره لپټاپ سیستم صحیح کړئ لپټاپ یا ډیسکټاپ یا کمپیوټر سیستم مطلب موبایل کې هم کوئ خو کمپیوټر د ښه راځي کمپیوټر کې خوبي څه ده هغه کې موږ سره MT5 د MT4 دی کنه ټریډینګ موږ کوم کې کوو په MT4 MT5 کې کوو اوس خو دلته نشم کولاولی ځکه چې کمپیوټر باندې لوډ لږ زیات راځي دغه هلته که تاسو لاندې وګورئ دغه ځای کې دا MT5 دی صحیح شو دا څه دی MT5 دی موږ سره نو دا MT5 چې دی میټر ټریډر 5 نو دغه کې بیا موږ چې کله کار کوو چې کله موږ سودا وکړو سودا کې موږ کله چې سټاپ لاس او ټیک پروفیټ ورکړي ټیک پروفیټ چې څنګه په سټاپ لاس ټیک پروفیټ ودرېږو موږ ته ډایرکټ هلته ښیي چې ستا څومره پروفیټ دی ستا مثال پروفیټ دی $10 $10 $10 او ګټه تاوان دی مثال $15 $10 نو هماغه حساب سره به ډایرکټ خپل سټاپ لاس هماغه خط داسې جوړېږي بس هغه چې کوئ تاسو بره ښکته کولی شئ صحیح ده دا رقم تاسو څومره ښکته کوئ هماغلته تاسو ته اندازه کړي هلته درته لیکي چې وړوکی بکس کولاوئ هغه بکس کې تاسو ته دغه ښیي چې دومره مثال ته که چیرې دې لیول کې ته پاتې شي ستاسو ټیک پروفیټ مثال $10 دی که چیرې دې لیول کې ته پاتې شي ستا ټیک سټاپ لاس چې دی $15 دی نو دغه حساب سره یو پر یو پر یو دغه د ریسک مینجمنت حساب سره تاسو خپل سټاپ لاس ریسک ریوارډ ریشو په حساب سره خپل ټارګټ دی ښه اوس به تاسو وایئ چې دې کې بهترین یا ښه سټاپ لاس یا مثال ریسک ریوارډ ریشو کومه یوه ده کوم ریسک ریوارډ ریشو ښه ده تاسو به مثال دا پوښتنه لرئ ښه چې دا هغه 1/2 دی یا 1:2 1/2 ولې دی یا 1/2 که سودا ډېره ښه باوري وه نو تاسو 1/3 پورې هلی صحیح شو دا دوه خبرې یا 1/2 1/3 پورې خو نارملی تاسو هر وخت سټریټ کوئ 1/2 دی خو چې کله تاسو ډېر باوري وئ په خپله سودا باندې نو 1/3 پورې کېښودی شي 1/3 نه مه جګېږئ خطر هم زیاتېږي ښه 1/2 ولې ښه دی 1/2 په دې ښه دی چې ته مثال یو سودا وکړې دلته مثال موږ دا $15 تاوان کې ښي $10 زموږ مثال ګټه کې دلته ایښي دا به زه ولیکم دلته $10 ټیک پروفیټ کې زموږ مثال $10 ګټه کې دی صحیح شو دا $10 زموږ ګټه کې دي صحیح ده نو دلته اوس دا $10 زموږ چې دلته ګټه کې دي پلس به سره ولیکو چې ګټه صحیح شو دا $10 زموږ چې ده ګټه کې دي دا $10 زموږ دلته ګټه راکوي دا ته دې ته چې 1/2 ریشو اوس دې کې موږ مثال ګټه وکړه اوس بله سودا موږ کوو هغې کې هم دا رقم 1/2 ریشو وږدو یو سودا مثال په سره زرو کې یا په بل پیر کې موږ وکړه خو چې کله موږ مثال هغې سودا کې موږ تاوان وکړې نو تاوان چې مو کې تاوان زمونږ د پیسو نه لا نړو که نه موږ د ګټو نه ګټې نه دغه $10 نه $15 منفي شو بله سودا کې بله سودا هم که موږ وکړو صحیح شو بله سودا هم که موږ وکړو که چېرې هغه هم تاوان ته لاړه شي بیا هم موږ تاوان کې نه یو بیا هم موږ ګټه کې یو ځکه چې هماغه ګټې نه $10 ګټه هم کړي $15 یو دفعه لاړه $15 بل دفعه لاړه بیا هم زموږ د اصلي پیسو نه هېڅ هم کټ نه شو $10 نه هېڅ شی هم لا نړه هماغه $10 نه کټ شو ګټې نه کټ شوې نو بس بیا هم موږ ګټه کېږو زموږ سایکالوجي هم نه خرابېږي او سلو بیا بل که ټریډ هم ونه کې په ارامه بل هغې کې ټریډ کوو صحیح شو نو دا څه شو دا د ریسک ریوارډ ریشو څه مهمې خبرې وې دې باندې کوو څوک پوه شو انشاءالله الله دې وکړي چې پوه شوي وي ما کوشش وکړې چې پوه یم کړم بیا هم لږ زره دا لږ زره بعضو خلکو ته لږ زره ذهني کنفیوژن والا ښکاري یا لږ زره ګډوډ ورته شاید تمام شوی وي یا څوک پرې نه وي پوه شوي نو کمنټ باکس یا وټساپ نمبر باندې ما سره ډایرکټ رابطه وکړي زه کوشش کوم چې دوباره ایکسپلین کړم او تاسو زه په وټساپ باندې صحیح پوه کړم وټساپ کې په وایس باندې صحیح پوه کړم صحیح ده خو بیا هم زه راتلونکي ویډیوګانو کې هم دې سیریز کې په دې باندې کې بیا هم زه انشاءالله غږېږم لږ لږ چې تر څو څه پوښتنې لرئ یا څه ذهنیت څه مشکل سره مخ یې تاسو دې موضوع کې نو هغه هم تاسو حل شي صحیح ده بیا هم در بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته